دغه فلم کې موږ دوه جهازونه ګورو چې په دغه جزیرې باندې رالړی شي او تباه شي، خو دغه پایلټان پکې ژوندي وي او خپلو کې په جګړه باندې شي. بیا هغوی یو ځنګل طرف ته منډه کړي او یو بل پسې وي، خو هلته کې یو عجیبه غونډه کې بیزو روزي دوی ته. هغه ډېره زیاته غټه او خطرناکه هم وي. د هغې نوم کوک وي. څه موده پس موږ یو ټیم ګورو چې هغې کې یو سړی وي، له هغې بیل نوم وي. هغې یو نامعلومه جزیره پیدا کړې وي کوم ته چې هغه تلل غواړي، او دې لپاره دا دلته راغلی وي یو سینیټر ته، او هغې نه اجازت اخلي او څه فنډ هم ترې غواړي. بیل دې سینیټر ته ووایي چې دغه جزیره ډېره زیاته زړه ده او دې ته اوسه پورې یو انسان هم نه دی تللی، او په دې جزیرې باندې ډېر زیات عجیب و غریب مخلوق اوسیږي، او ورته ووایي چې موږ ته پکار دی هلته کې لاړ شو. خو دغه سینیټر ته انکار وکړي او فنډ ورکولو نه هم انکار وکړي. بیل دې ته ووایي که موږ دلته لا نه وړو نو روس او جاپان به لاړ شي، خو کله چې دا د روس نوم والي نو دا دې ته اجازت ورکړي او فنډ هم ورته ورکړي. دغه شانې دا ټول فوج سره هغه جزیرې ته روان شي، خو په لاره کې ډېر زیات طوفان وي او دې ته امید نه وي چې دوی به ورسیږي، خو بیا هم دوی هلته نه ځان روکاږي او هغه جزیرې ته راشي. دغه یو فوجي دې ته وایي چې هغه مخلوق به د ځمکو لاندې اوسیږي، دې لپاره دوی بمونه راوالي او په هغه ځنګل کې لړۍ کوي. هلته کې ډېره تباهي جوړه شي او شیونه الټه شي، څه ونې د دوی په هلیکاپټرو باندې را رواني او دوی تباه کېږي. بیا موږ ګورو چې هغه بیزو راشي دوی ته مخامخ چې د هغې نوم کونګ وي. هغه ډېره زیاته په غوسه کې وي او په دې باندې اټیک وکړي. هغه میجر خپلو آرمي ته اډر ورکوي چې په دې باندې اټیک وکړه، خو دغه بیزو نور هم غوسه شي او په دې باندې اټیک وکړي او ټول هلیکاپټر یې ورته تباه کړي، او دغه شانتې ډېر زیات فوجیان د دوی تباه شي. اوس دوی دوه ګروپه ساز کړي، یو ګروپ کې دا بیل وي او فوجیان وي، او بل ګروپ کې دا ایرو جیمز او هغې ملګري وي. دوی نه یو فوجي غیب شوی وي او هغه میجر خپلو ملګرو سره هغې پسې ګرځي. دوی هلته کې وګوري چې هغه فوجي په خوله کې باڼس وي او هغه مړ شوی وي. کله چې دوی بره وګوري نو هلته کې یو ګونګټ وي او هغه دې باڼسونو کې کوټ جوړ کړی وي، او هغې دا فوجي هم مړ کړی وي. هغه میجر پې ډزې وکړي او هغه ګونګټ مړ کړي. دې جنګل کې عجیب او غریب مخلوق اوسیږي. خواته موږ یو فوجي ګورو چې هغه هم ورک شوی وي. هغه هلته کې هغه کونګ ګوري. هغه بیزو باندې یو عجیبه غونډه کې مخلوق د اوبو نه اټیک وکړي، خو هغه یې راوینیسي او مړ یې کړي او هغه وخوري. هغه فوجي دا هر څه وګوري او ډېر زیات ویریږي. بل خواته جیمز ټیم هم په ځنګل کې روان وي. هغې ته هم یو عجیبه غونډه کې غټه غوا مخې ته راشي. دا فوجي چې پې کله ډزې کوي نو هغه ورته وایي چې لږ صبر وکړه، او دا ګوري چې دغه غوا په دې باندې اټیک کوي او که نه، خو هغه غوا دوی ته هېڅ هم نه وایي او هلته نه لاړه شي. هلته کې چې ځنګلین خلک راشي او دوی ونیسي، خو هغې کې یو انګریز هم وي کوم چې انګلیش ویلی شي. دا هماغه پایلټ و کوم چې موږ په فلم کې پیله کتلی و چې جهاز یې په دې ځای کې تباه شوی و، او دې قبیلې ته یې دننه بوځي او ورته وایي چې څو کاله مخکې موږ دلته رالاړه شوي وو او دلته زه اوس اوسېږم. زما هغه بل ملګری چې کوم و هغه یوه بلا هم مړ کړو، او یوه بله بلا هم ده چې په ځمکه کې دننه اوسېږي او هغه د قوم دشمن دی، یعنې د بیزو. هغه بلا ځمکه کې دننه اوسېده، خو کله چې تاسو بمباري وکړه هغه بلا هم راوپاروله او هغه له ځمکې له پاسه راغه، او ورته دا هم وایي چې کونګ زموږ حفاظت کوي او هغه زموږ ملګری دی. جیمز ورته وایي چې موږ به هغه بل ټیم ته ځان رسوو، خو هغه بوډا ورته وایي چې پیدل تاسو نه شئ تللی، تاسو ته به زه یو کښتۍ درکړم او په هغې کې لاړ شئ. دغه شانتې دوی هغه کښتۍ ته راشي او کښېني پکې. بل خواته هغه جنۍ یوه غوا ګوري کوم باندې چې هغه هلیکاپټر پرېوتی و، هغه د هغې مدد کوي او هغه هلیکاپټر ته اوچتوي، خو موږ ګورو چې هغه کونګ هلته کې راشي. هغه بیزو هغه هلیکاپټر اوچت کړي او دې جنۍ ته مخامخ ودرېږي. کله چې دا جنۍ هغه وګوري دا ډېره زیاته ویریږي او دا وایي چې کوم سړی خپل جانورانو سره دومره مینه کوي هغه به موږ سره ولې دښمني کوي. بل سین کې موږ هغه پایلټ ګورو کوم چې د ملګرو نه ورک شوی وي، او هغه په یوه ونې باندې ناسته وي، خو هغه ونه راپاڅېږي او دا وګوري چې هغه ونه نه یو مخلوق دی،
او دا پایلټ پې ډزې وکړي خو هغه جانور څه وګوري شاته او هغه هلته نه لاړ شي او دا هماغه خطرناکه بلا وه کوم چې سړي ذکر کړی و هغه په دې باندې اټیک وکړي او مړی کړي. هغه فوجیان هم اوس تیار وي او د جیمز ټیم هم تیار وي هغې هلته نه روان شي خو هغه قبیلې خلکه هغې ته ولاړ وي او هغه بوډا سړي ته ګوري او ډېر زیات خفه شي. بیا هلته کې څه عجیبه غونده کې مرغان په دوی باندې اټیک وکړي او یو سړی ته هلته نه ویسي. جیمز چې کله په دې باندې ډزې کوي نو هغه مرغان هغه سړی ټوکړي ټوکړي کړي. دا خلکه ورته هلته ولاړي او بې بسه وي او هېڅ هم نشي کولی. بیا موږ ګورو چې دغه فوجیان او د جیمز ټیم یو ځای میلاو شي. هغه میجر اوس هم په هغه فوجي پسې ګرځي ولې چې هغه د دې ډېر خاص ملګری و. میجر دې ته وایي چې هغې پسې به موږ ځنګل ته ځو خو هغه بوډا سړی ورته وایي چې هلته موږ نشو تللی هغه ډېر خطرناک ځای دی. میجر له هغې خبره وانهړي او جیمز ته وایي چې ما سره لاړ شه بیا دې هلته نه روان شي. بیا دوی یو ځای ته راشي کوم ځای کې چې ډېرې زیاتې ډانچې او ډوکې پراته وي. هغه ځای د ګیس نه هم ډېر زیات ډک وي او ډېر زیات ګیس وي. هلته کې یو فوجي سګرټ چې کله لرې کړي نو هلته کې ډېره غټه دماکه وشي او هغه بلا هم هلته کې راشي کوم چې ډېره خطرناکه وي. دغه بلا په دوی باندې اټیک وکړي او دوی پې ډزې چالو کړي. بیا د هغه بلا د خولې نه یو ډانچه رالړی شي کوم کې چې د هغه هلک امیل وي او جیمز پوه شي چې هغه هلک اوس مړ شوی دی. دغه بلا په دوی باندې اټیک وکړي او دا خلکه مړه کوي خو دوی پې هم ډزې کوي. هلته کې یو ګیس هم پیلو شوی وي کوم چې دې لپاره خطرناک وي خو دوی هم هلته نه څه اور وکاږي او هغه بلاګانې مړه کول چالو کړي. جیمز هغه میجر ته ووایي چې ستا هغه کس اوس نه ژوندی او هغه مړ شوی دی او هغه لاکټ هم ورته وښیي خو میجر ډېر زیات غوسه شي او میجر دا هم وایي چې زه به اوس کونګ مړ کومه خو هغه خلک ورته وایي چې دې کې له کونګ څه ګناه ده. کونګ خو زموږ ملګری دی او هغه بلا پسې شوی دی او که تا کونګ مړ کړو نو هغه بلاګانې به موږ مړه کړي. هغه میجر ډېر زیات غوسه شي خو جیمز ورته وایي چې تاسو بل خوا ته لاړ شئ او موږ به بل خوا ته او دغه شانتې دې دواړه بیا جدا شي د خپلو نه. بیا یو شپه موږ ګورو چې جیمز او هغه جینۍ په غره باندې ولاړ دي او هغه کونګ هلته کې راشي. هغه جینۍ هغه لاس راوړي او کونګ باندې ووهي او کونګ ته ډېر ښه ولګي. دغه جینۍ پوه شي چې دا زموږ ملګری دی دښمن نه دی. بیا موږ ګورو چې هغه میجر بل خوا ته بمونه لړۍ کړي او ډېره زیاته تباهي وکړي او هغه کونګ هم هلته کې راشي. هغه په میجر او له هغې په کسانو باندې حمله وکړي خو هغې دومره زیات بمونه او اور لګولی وي چې کونګ پکې وسوځېږي او بېهوشه شي. بیا جیمز هلته کې راشي او هغه میجر ته وایي چې دا زموږ ملګری دی زموږ دښمن نه دی او دا به موږ د هغه بلا نه بچ کوي. خو هغه میجر دې ته وایي چې دا زموږ دوست نشي کېدی دا جناور دی او موږ انسانان یو دا زموږ څنګه مدد کولی شي موږ چې څه غواړو هغه به موږ کوو. دا میجر چې کله دې سره جنګ کوي نو هغه بلا هلته کې راشي او هغه بلا په دې باندې حمله او اټیک کوي خو کونګ دلته کې راپاڅېږي او هغه بلا سره په جنګ شي. بیا هغه میجر خپلو ملګرو ته اډر وکړي چې نور بمونه لړه کوي خو کونګ راشي او هغه په سوک ووایي او هلته کې مړ کړي. کونګ او هغه بلا په خپلو کې په جګړه شي خو دا خلکه تې هلته نه وتښتېږي او کشتۍ ته لاړ شي. دغه جنګ کې سار هم شي. بیا دغه خلکه په دې باندې ډزې کوي. هغه بلا کونګ پرېږدي او دې پسې راشي. کونګ هلته کې اوبو کې پرېوتی وي او په زنځیرونو کې ګیر شوی هم وي. هلته کې یو فوجي سګنیټونه راوالي او خلاص یې کړي او لاس یې ونیسي او کونګ ته ورشي او هغه غواړي چې دغه بلا دې ته راشي او دا وخوري او د دې په خوله کې دا ټول ګرنیټونه خلاص شي او دا مړه شي. خو دا ډېر زیات هوښیار وي دی په لکۍ باندې ووایي او هغه خوا ته یې لړه کړي او هلته کې دغه بم والوځي او دا سړی مړ شي. بیا دغه بلا هغه نور خلکو پسې رامنډه کړي خو کونګ هم اوس پاڅېږي او دې سره په جګړه شي. بیا هغه جینۍ په غر باندې ودرېږي او تمانچې نه ډز کوي او نورو فوجیانو ته وایي چې دې خوا راشئ خو هغه جینۍ د غر نه ولویږي او اوبو ته لاندې رالړه شي. بل خواته کونګ او هغه بلا په خپلو کې په جګړه وي او یو بل ښه وښي خو آخرکار کونګ هغه بلا مړه کړي او هغه جینۍ پسې راشي او د اوبو نه یې روکاږي او خپلو ملګرو سره یې پرېږدي او دغه شانتې دا خلکه یو ځای په کشتۍ کې کښېني او هلته نه روان شي. دغه شانتې دا میشن دوی وګټي او هلته نه لاړ شي.
بیا هغه بوډا سړی هم خپل کور ته راشي 10 کاله پس او هغې ښځه او زوی هم غټ شوي وي او هغه چې دا وګوري ډېر زیات خوشحاله شي. دا چې کله دا ژوندی وګوري نو هغې یقین نه کوي او دغه شانتې دا فلم زموږ ختم شي.